السلام علیکم ورونو، امید چې جوړ صحتمند اوسئ. مونږ فریلانسنګ باره کې ډېرې ویډیوګانې ډکې کړې. ګورو چې دې څومره فایده کړې ده. آیا خلک په فریلانسنګ باندې پوهېږي کابل کې او که نه؟ نو یو څو نفر انټرویو کوو، ګورو چې څومره معلومات لري. جوړ صحتمند په خیر. مونږ یو سروې کوو چې د افغانستان کې کابل کې خصوصا په فریلانسنګ باره کې څومره خلک معلومات لري. کم نالج چې فریلانسنګ باره کې دومره پوهېږم چې یو میتھډ اف ورک دی سړی کور نه کوي. د کوره فرض وکړئ افیس نشته، اکوپمنټس نشته دی، هر کار به ته کې دغه کار په بدل کې تاسو پیمنټ اخلي. یا تاسو کار افر کوئ. انټرنیشنل پلیټفارم نه دومره خبر یم لکه سایټونه شته دی چې هغې کې خلک کار کوي، خپل جابز افر کوي او خلک هغه هایر کوي، هغې ته پیمنټ کوي. خو کابل کې داسې پلیټفارم تر اوسه ما نه دی کتلی، خو دومره ایکسپیرینس مې شته دی دې باندې. خو د هغې دپاره دغه جوړول غواړي ویب سایټ، د هغې دغه باندې بیا لکه تاسو دغه ګټلی شي پیسې. وروره زه خپله ډېر معلومات نه لرم، خو دومره پوهېږم چې فریلانسنګ څو کسان چې د ټرنیک له طریق د پیسې پیدا کوي او خو نور زیات معلومات نه لرم. تاسو خپله فریلانسنګ مخکې نه ده کړې؟ نه، ما خو نه ده کړې. مخکې هم نه ده کړې. او علاقه‌مندي لرئ؟ علاقه‌مندي طبعا د موږ خپله فریلانسنګ ټریننګز لرو، فریلانسنګ کورسز لرو، نو کولی شو چې تاسو هم یا تاسو غوندې نور ځوانان فالو کوي او د خپل فریلانسنګ سکل خپل مخکې بوځئ. تاسو خپله سکلز هم څه شی دي؟ زه ما کمپیوټر ساینس کړی دی خپله. نو کولی شئ تاسو خپل ویب ډیولپمنټ طریقې نه کولی شئ ډېر ښه انکم ولرئ انټرنیټ لارې. ښه خبره وایه که تاسو موږ ته پلیټفارم پرووایډ کړئ موږ هم خوشحاله شو. وای ناټ زموږ ینګ جنریشن دپاره کوم چې کابل کې اوسېږي هغې دپاره ډېر ښه ده، خصوصا په دغه سچویشن کې چې اوس خلک جابس پسې د جاب سیکرز دی. څومره چې ینګ جنریشن دی ټول جاب سیکرز دی. نو تاسو چې کوم پلیټفارم راوړئ هغه زه اپریشیټ کوم. که موږ ته اپرچونیټي پیدا شي نو ډېره مننه. موږ به تاسو ته خپل پلیټفارم اډرس درکو، نور معلومات به تاسو ته بیا زه درکړم. ډېره مننه. خیر. نو اوس مونږ پوه شولو چې څونه خلک معلومات لري او څونه خلک معلومات نه لري. دا باید مونږ ټرین کړو، ټول ځوانان باید ټرین شي. فریلانسنګ اصل کې څه شی ده، څنګه کولی شي چې کور نه کار وکړي، پیسې وګټئ. نو دا ټول تاسو کولی شي یو لرنا طریقې نه زده کړه وکړئ او فریلانسنګ کورسز فالو کړئ. سکلز نه لرئ کولی شي چې خپل سکلز امپروف کړئ هلته، هغې نه بعد فریلانسنګ شروع کړئ او کور نه انکم ولرئ. په دغه سچویشن کې خو زه خپل اپریشیټ ما خپل هم کوشش کول داسې یو پلیټفارم پیدا شي چې دغه ینګ جنریشن چې ده که نه هغې ته موږ څه خدمت وکړو، ملت دپاره څه خدمت وکړو. زه هم ګرځم جاب پسې، جاب والا کې مې شته دی، خو دا یو پریویلیجز دی، ایکسټرا پریویلیجز چې زه جاب سره فریلانسنګ هم وکړم، ایکسټرا ارنینګ وکړم.